د لوړو زده کړو وزارت سږ کال د کانکور ازموینه په خپل وخت نشي اخیستل کېدی. سلام، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په پوهنتونونو کې د وروستي سیمیستر د پای ته د نه رسېدلو له امله سږ کال د کانکور ازموینه پر خپل وخت د ټاکلي وخت نشي اخیستل کېدی. د دغه وزارت ویان مولوي احمد سخي له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې په هېواد کې د کورونا وایرس له وروستیو سیاسي تحولاتو له امله افغانستان د لوړو زده کړو بهیر ځنډېدلی او د نوي محصلانو د جذب لپاره ځای نه لري. ښاغلي تقي په وینا چې په پوهنتون کې د وروستي کال د زده کوونکو زده کړې پای ته نه وي رسېدلي، نو ځکه د دوی د نوي محصلانو لپاره ځای نه لري. که څه هم د دا لامل معلوم نه دی چې د کانکور ازموینه به کله اخیستل کیږي، خو د دغه وزارت په خبرو ټاکل شوی چې د 1401 کال د کانکور ازموینه له سنبلې میاشتې وروسته اخیستل شي. دا په داسې حال کې چې د په تیرو کلونو کې له ښوونځي فارغېدو زده کوونکو د وږي میاشتې په کانکور ازموینه ورکوله، خو طالبانو له لوړو زده کړو وزارت وایي چې د اوس لپاره دا ازموینه ځنډول شوې ده. د طالبانو حکومت دا خبره داسې مهال کې کوي چې افغانستان کې تر 6م ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ تړلي او د دغو ښځینه زده کوونکو د 12م ټولګي نیم ښوونځي کال له لاسه ورکړی دی. دا و د دې مهال خبرونه تر بیا ښې چارې.